عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی ادریس علیہ السلام نامه قرآن کریم کې داغه ډېر ښکلی ذکر. ادریس علیہ السلام خدای ته ووی چې یا الله شوق مې ده د زنکدن چې لږ مې ولیده د زنکدن سختي چې تانه مې نورم پړ کې یاره پیدا شي. اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زنکدن راولا او سات قبض کا سکرات د موت پر راوست سات قبض کا بیا سات پس ژوندش یقین دی راغه و یا الله ډېر واقعي چې سکرات د موت چې دی هغه ډېر سخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدعا کولا اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدایا ز پتا پناه غواړم داغه سختو د مرګ نه د زنکدن سخته الله دې امان راکړي. پیغمبر چې کوم شینه امان غوښته اندازه کوي چې به څومره سخت کته څنګه وای ډېر نږدې دي ان قریب وبه ګور. بیا ادریس علیہ السلام وی چې یا الله جهنم کا تو تم شوق چې جهنم وګورم استاد قهر یره می پړ کې نور زیات بوې زئی جهنم ته بوتلو په وی ګرځولو چې دا جهنم نور وایا وی یا الله اوس می جنت کا تو ته شوق دے چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې بوځه جنت ته. جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وځه پکې وګوره د چې ورننه وته پکې خو ګرځید نو کېناست چې کېناستو جبرائیل ورته وی روزه کنه ورته وی وزم چرته دې زنه سوګوزي و مارا وستاره وزا ورته والله کده روزم را سره شریعتو کا فیصله را سره. جبرائیل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله دا خدا سي وي ورشتیا وي ور سره خبره وکا کنه جرګه ور سره وکا کدی وګټل راوي باسا کدی بیلو د پکې پرې ده وی یا الله ثالث به څوکي. الله ورته فرمایل چې ثالث به زېما تو ادریس بباسو کوي زبه ثالثم چې چا وګټل داغه په حق کې به فیصله وکړي. وډر جبرائیل علیہ السلام ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې دیر او باسه د جنت و ما سره بل څه دلیل نشته خو دې مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم چې جنت ورته وخایا نو چې ورته مې وخود نو د کور مېرمن کیږي خو دې نه راودي چې بیا خپل ځای ته بوس و بس دغه دلیل دی ویلې. ادریس علیہ السلام ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې نو زبار هغه ورته یا الله ما سره دلیل ستا کلام ستا کلام ما سره دلیل دی. وی وایا وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځل جنت ته ما څوک نه ایست او دنه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیاتی څوک نه وباس. نو تا ویلی دی چې یو ځل څوک ورنه باسم بیا به څوک نه وباسي. نو جبرائیل څوک دی چې ما بیا دی وباس. اسرائیل جبرائیل علیہ السلام ته خدای وی وای اوس وی الله زب څوم چې تا ویلی دي چې بیا به څوک نو باسي نو زه څوکم چې زیته وباس. الله فرمایل چې ادریس وګټلا او جبرائیل بیلو دا ادریس ټول عمر په جنت کې پاتې. قران کې راغلی واذکر فی الكتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوت. عزیزان تاسو
मुस्तहिक द जन्नत बा अल्लाह उगरजई इंशाअल्लाहुल अजीज वो का इरादेम पाकी वे नियतम पाक